رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. د رسول الله وروسته بیا دې دنیا کې بل څوک د پیغمبري د نبوت لایق نه دی. بلکې که چا دا وویل چې زه د رسول الله وروسته پیغمبر یم یا نبی یم، علما لیکي چې دا انسان اسلامي حکومت ذمہداري ده، واجب القتل دی، دا مرتد دی، د دې وینه مباح ده. د دې اسلامي حکومت ذمہداري ده چې د رسول الله بعد څوک د نبوت دعوه کوي چې زه نبی یم، حالانکه دا د قرآن صریح انکار دی. افسوس دا دی چې زموږ نیم خوانده مسلمانان چې دا څه رسالې ویلي هغه نن د قرآن کریم د آیاتو باندې اعتراضات کوي. هغه که هر څومره غټ افسر سي او غټ هستی سي. تاسو ته معلومه ده زموږ د پاکستان د عدلیې مشر، د انصاف مشر چې ورته ویل کېږي چیف جسټس، هغه کسان چې هغه د نبی علیه الصلاة وسلام د ختم نبوت منکر دي، د دغه آیات منکر دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. الله رسول آخري نبی دی، د رسول الله وروسته بل نبی دی دنیا ته نه راځي. که څوک دا ووایي د رسول الله بعد چا دا دعوه وکړله چې زه هم نبی یم، هغه د دې آیات د قرآن او د حدیث فیصله باندې هغه کافر دی، مرتد دی، واجب القتل. افسوس چې زموږ چیف جسټس، زه وایم چې دې ته چیف جسټس ویل هم د اسلامي حکومت او د اسلامي ملک توهین دی چې څوک هغه کسانو ته اجازت ورکوي کلی سر عام چې تاسې د خپل مذهب مطابق، مذهب چشتي د هغو څوک چې د نبی علیه الصلاة وسلام ختم نبوت نه مني، د قرآن د دې آیات منکر سو، د دې آیات منکر سي، هغه بیا ځان ته مسلمان کافر سو. نو کافر بیا و کافر ته مسلمان ویلی سي چې ته یا مسلمان یې. لعنت په داسې جج، په داسې عدلیه باندې چې د رسول الله د عزت خیال نه ساتي. لعنت په داسې عدالت باندې چې د الله د کلام خیال نه ساتي. هزار بار ما ته معلومه ده چې دا خبرې به شاید ما ته نقصان وکړي، لیکن زما عزت، زما ځان د محمد رسول الله څخه افضل نه دی. زما جان، زما بال، زما اولاد، د هر مؤمن جان، مال، اولاد د رسول الله په عزت باندې قربان دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله. یو صحابي راځي د دې آیات شان نزول دی، یا رسول الله ما ته نه ده معلومه ده الله رب العالمین سره خو مې محبت ډېر زیات دی، د رب العرش عظیم سره مې ډېر محبت دی، خو معلومه نه ده چې د کم الله سره زه مینه لرم الله هم را سره مینه لري که یا. دا آیتونه نازل سو، الله رب العالمین آیتونه قل ان کنتم تحبون الله، که چیرې تاسې د الله مینه غواړئ فتبعوني، ای زما پیغمبره دوی ته ووایه چې زما د رسول الله اتباع دی وکړي. رسول الله دی آمنا وسلمنا اومني، په ختم نبوت دی اومني، بیا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت دی زندگی و تیره کړي. د الله د رسول سره چې مینه وکړي د الله در سره په عرش به مینه وکړي. د رسول الله محبت دا د ایمان تقاضا ده. ډېر خلک دا وایي چې بیا ما ته نقصان کیږي، زما اولاد ته نقصان کیږي. قرآن کې الله تعالی فرمایي النبی اولا بالمؤمنین، نبی مؤمنانو ته تر خپل ځان، تر خپل مال، تر خپل اولاد ورتیر دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، نبی دا د مؤمنانو د پاره تر خپل ځان، تر خپل مال، تر خپل اولاد، تر هر څه تیر دی، هغه مقدم دی. که زما جان ځي، که زما اولاد ځي، که زما کور خرابیږي، دا ټول می قبول دی، لیکن د محمد رسول الله عزت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس څوک تار کوي، قطعا دا فیصله اسلام او دین مسلمان ته د منلو وړ نه ده. دا د رسول الله د محبت تقاضا نه ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي لا یؤمن احدکم، هغه وخت پورې کامل ایمان والا څوک جوړېدلی نسي حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. رسول الله وایي در هغه وخت پورې ایمان مکمل د مسلمان نسي کېدلی چې در څو پورې زه ورته در ځان، تر اولاد، تر جان، تر مال، تر اولاد، تر هر څه ورته محبوب نسم. په دې وجه موږ الله څخه دعا هم کوو چې یا الله
زموږ دغه عدلیه ته هوش ورکې، دوی ته هدایت وکې چې د رسول الله د دشمنان د سینې سره لګوي. ته چې د رسول الله د دشمن د سینې سره لګوي هغو ته مراعات ورکې، نو پکار دی چې ور دا خپل د اسلام په آینه او په شیشه کې د خپل ایمان هم وګورې چې زما ایمان پاته دی که یا رسول الله خو وایي چې هغه وخت پورې کامل ایمان کېدلی نشي چې زه درته د ټولو سره محبوب نسم. قرآن کې الله تعالی فرمایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم، ای زما پیغمبره و دې خلکو ته ووایه و دې مسلمانانو ته ووایه ان كان آباؤكم که دا ستی پلاران، ستی ابنا اولادونه، ستاسې بیبیګانې او ستاسې خاندان او ستاسې اموال و اموال اقترفتموها، هغه مالونه چې تاسې پر خساره باندې بیریږي یا تاسې راجمع کړي دي، تجارتا تخشون کسادها، هغه تجارت چې تاسې د تجارت پر تاوان باندې بیریږي، و مساکین ترزون، او هغه کورونو بیلډینګونه چې تاسې په هغه باندې نازیږي خوښ مې دي، احب الیکم من الله ورسوله، که دغه شیان د الله او د الله د رسول سره در محبت د دې شیانو در سره زیات وي، و جهاد فی سبیله، د الله په لار کې د جهاد څخه افضل درته خوښ او محبوب خپل جان، خپل مال، خپل اولاد، خپل بیبي، خپل کور، خپل بنگله، خپل بلډینګ، خپل کاروبار، خپل تجارت، خپل بزنس در الله او د الله د رسول څخه زیات دا در باندې ګران دي، د دوی مینه در کې زیاته ده. فتربصوا، الله رب العالمین و بیا انتظار وکړي. زه وایم د دې جج د فیصلې په وجه دا ټول انسانانو باندې د الله عذاب رانیسي. فتربصوا، الله رب العالمین و تاسې بیا انتظار وکړي حتی یأتی الله بامره، چې الله خپل امر خپل عذاب در بله راولي. والله لا یهدي القوم الفاسقین، الله و یو څوک دا دی په لا علمي سره وکړي وروسته برته پوه سي بیا رجوع وکړي، یو څوک په خپل هغه باندې لا علمي و جهالت باندې ټینګ ولاړ دی د فسق دی، الله رب العالمین و داسې خلکو ته بیا زه هدایت نه کوم. الله دې زموږ د جج ته هدایت وکړي، الله دې وکړي چې د رسول الله دشمنان قابو کړي. دا ملک د اسلام په نوم باندې حاصل شوی دی، دا نوم د رسول الله په دې ملک کې چې د رسول الله عزت او ناموس خوندي نه وي، د رسول الله دشمنان هغه سره عام ته اجازت ورکوي، باید چې دا زموږ عدلیه، زموږ فیصلې کوونکي والا دا ججان او چیف جسټس دا ټول خپل ایمان یا په اسلامي هغه باندې وګوري، د اسلام او د دین په رڼا کې په شیشه کې یو وار وګوري چې زما ایمان پاته دی که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست زموږ دوستان دي، د رسول الله صحابه زموږ د سر سترګې دي، د رسول الله دشمن زموږ دشمن دي، د رسول الله خائن او غدار دا زموږ ته قابل قبول نه دي، که هر څومره غټ سړی. قادیانیان هغه په دې ملک کې ورځ تر بلې ورځې ترقي کوي. زه په دې نه پوهېږم چې دا موږ د رزق ذمه دار امریکا ولې بولو، IMF یې ولې بولو. د IMF تاسې خبر یاست دا اوس چې قرضه دوی ورکوي پاکستان ته، یو اړخ سودي قرضه ده، ولخواره دي هغه مینځي څه چې د مینځي کالي مینځي. IMF قرضه ورکوي، هغه قرضه هم سودي قرضه ده، بیرته سود سره یې درڅه اخلي، د دې باوجود شرایط هم در باندې ږدي چې احمدي دی ورته وایي قادیانیانو ته به څه نه وایه، که یو جرم وکړي هغه به DC و کمیشنر و هغه تانیدار به د هغه په خلاف FIR رپورټ نه کړي، که یو مولوي صاحب سه یو چم وسو یا د یو صوفي و تبلیغي و د حاجي و د مسلمان سه وسو بیا پولیس ذلیله کړي کور ته راځي هغه پورته کړي. لیکن قادیانیان په دا ملک د اسلام دی، په دې کې قادیانیانو ته دومره سپورټ، دا د رسول الله سره غداری ده. الله دې زموږ د حکمرانانو ته سوچ سمجھ ورکړي، الله دې زموږ د ججانو ته، زموږ د دې وکیلانو ته هدایت وکړي. که هدایت نه په نصیب، الله رب العالمین دې یو سهار کوي بل دې ماښام کوي، الله رب العالمین دې دا ملک د دوی د نحوست اخلاص کړي. دا ملک چې د اسلام او د دین په نامه باندې حاصل شوی دی، نن په هغه کې د رسول الله عزت نشته، نن د رسول الله و دشمنانو ته کلی چوټ ورکوي. لعنت په داسې حکومت، لعنت په داسې انسانانو، په داسې عدلیه او په داسې ججان. توهین عدالت
چا وکړي راځي به بیا به لاسونه داسې ورته جوړه نسي چې معافي کوم معذرت کوم بیا به دی معاف کوي لیکن د رسول الله توهین کوو هیڅ پروا نه لري کم خلک چې د رسول الله توهین کوي رسول الله ته خاتم النبیین آخري پیغمبر نه وایي هغه ته کلی ازادي ورکړي د دې ملک انصاف دی الله رب العالمین د دې خلکو ته عقل نصیب کړي سمجھ نصیب کړي هدایت نصیب کړي او که هدایت نه په نصیب الله دې دا ملک او مسلمانان د دې رسول الله د بې وفا خلکو څخه خلاص کړي او انشاءالله مسلمانان به د دوی دغه فیصله قطعا نه مني دا رقم کلی ازادي دې ورکړله چې هر څوک د خپل مذهب هغه کولی شي سبا به خپل ځان نشي صفا کولی خپل پزه به نشي صفا کولی هغه به هم راسي ده الحمدلله ترجمه به یې نه زده هغه به راسي وایي زه په ما هم یو خوبونه لیدلي دي ما هم خوب لیدلی دي په ما باندې هم وحي نازل سوي دی زه هم پیغمبر یم د دې خدا مطلب دی